ماڼۍ وایي چې تر راتلونکو 2 میاشتو ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. تر هغه وروسته چې تېره ورځ امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له خپلې تر ټولو سترې اډې باګرام ووتل، تازه سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویلي چې هیواد یې هڅه کوي افغان بحران د خبرو اترو له لارې حل شي، نو ځکه له دغه هیواد څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. ښاغلي ساکي که څه هم دا نه دي ویلي چې په ټولو عسکرو کې هغه 650 پوځیان هم شامل دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر ساتنه کوي که څنګه. خو د جین ساکي په خبره بایډن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی او د ټاکنو پر مهال چې له امریکایانو سره کومې ژمنې کړي دي هغه به خامخا پوره کوي. باید وویل شي چې سپینه ماڼۍ داسې مهال له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي چې ولسمشر بایډن د روان کال د سپټمبر تر 18 نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. په ورته مهال یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو رسنیو ته ویلي چې ښایي د روانې جولای میاشتې تر 4 نیټې ټول امریکایي پوځیان افغانستان پرېږدي.